السلام علیکم کتونکو زمونږه نننی ټاپک چې دی نو هغه دی کلاسیفیکیشن اف ورټیبریټس زوړ چې دی نو هغه مونږ د دیزي پورې ویلی و او نن به مونږ ووایو کلاسیفیکیشن اف ورټیبریټس نو راځئ چې خپل سبق شروع کړو کلاسیفیکیشن اف ورټیبریټس اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم کلاسیفیکیشن اف ورټیبریټس ګروپ بندي په ګروپونو کې تقسیم د ورټیبریټس هغه ځناور کم چې بیک بون د ملا هډوکی یا د هډوکو د اجال په جسم کې لري نو هغو ته وایي ورټیبریټس نو د هغو کلاسیفیکیشن ورټیبریټس هیو بین ډیوایډډ انټو 5 ګروپس i.e. fish, amphibian, reptile, birds and mammals ورټیبریټس چې دي دا تقسیم شوي دي په 15 ګروپونو کې ماهی امفیبینز هغه ځناور چې هغه اوبو او په وچو په دواړو ژوند تېرولی شي ریپټایلز رنګ نیولي جانور کم چې د خېټې په سایډ باندې ځي او برډز مرغۍ میملز ممالیا هغه ځناور چې هغه خپل بچو له پی ورکوي چې مطلب د هغو نه ډایرکټ بچي پیدا کېږي بیا خپل بچو له هغو پی ورکوي اولنی دی فش لیو ان واټر مهی اوسیږي په اوبو کې بوت اینډز آف دیر باډي آر پوینټډ د دې د جسم دواړه سرونه چې دي نو هغه تیری نوکیلی د میډل پارټ از براډ او مینس کې چې دی نو دی پلني اینډ ټیک پینډی i.e. د باډي از بوټ شیپ او د جسم د کشتۍ په شکل کې د باډي شیپ از موست سوټیبل ټو سویم او د داسې شکل چې دی نو دی په لامبو کې ډیره اسانتیا دی ته جوړی دا د لامبو وهل لپاره ډیر یو موزون شیپ دی یو شکل دی they have scales on their skin د دې په جسم باندې لپاسه نری نری هغه سپین سپین پټونه دی نه مخکې یو ټاپک کې راغلی دا موږ ویلو چې دا سکیلز به لپاسه کله چې مې سپینو نو دا سکیلز بیا د دې نه راوځي هغه سپین سپین ګول ګول پټونه fish breathe through gills مه چې د ساه اخلي په ګلز باندې دلته کې تاسو ګورئ مې تاسو مې وستلې دې کې دا نشان تاسو ته ښکاري دی ته وایي ګلز او بورډ شیپ چې دی نو دا مطلب کشتۍ په شکل جوړ دی د یو سر بل سر تیره دی نوکیلا دی نو دی په مخکې تلو کې دی ته اساني زیات اوبه چې دي نو هغه د مزاحمت زیات نه کوي دا او دی په اسانه باندې په اوبو کې مخې ته تللی شي ولې چې د جسم یو سر او بل سر چې دی نو هغه داسې پوینټډ دی تیره دی داسې لکه دا تاسو ته ما ویستی دی دا داسې پوینټډ دی دې ته وایي پوینټډ مطلب دا نری دی مخې له د اوبه به راځي په تیزۍ سره چې دی به کې مخې ته حرکت کوي نو دی به په لږ ځای کې مطلب د دومره زیات په دې نه ټکراویږي اوس که یو پلن څیز موږ په اوبو کې داسې مخې ته وایو نو دا به ډېره ګرانه اوس مهی چې دی د مخې ته سر نری دی چې په اوبو کې کله ځي نو دا ډېره اسانه په اوبو کې فرض که موږ لاس داسې وهو نو دا به دومره فورس نه غواړي خو که دا موږ داسې وهو دا به ډېر زیات فورس غواړي چې داسې موږ وهو نو دا به پوینټډ شو نری شو دا سایډ یې نری دی نو داسې به وهل په دې کې اساني که چېرې موږ لاس داسې پلن کو په اوبو کې اخوا دېخوا وایو نو دا به فورس غواړي زور به غواړي مطلب دا چې داسې د لامبو په اسانه باندې وایي چونکې د جسم داسې جوړ دی نو دته لامبو وهل اسان دي بیا د په جسم باندې بله خبره پکې دا وکړه چې جسم باندې له پاسه د سکیلز دي دا نري نري سپین سپین پټونه یې بیا د په ګلز باندې ساه اخلي په دې ځایونو باندې دی ساه اخلي fish have fin and tails which help him to swim او د ټیل چې دی لکۍ او دا وزرې چې دي دا په لامبه وهلو کې د مدد کوي بیا ریپروډکشن ان فش ټیک پلیس تھرو ایگز او په دې کې ریپروډکشن چې دی افزایش نسل چې دی نو هغه عملي تولید چې دی نو هغه څنګه کېږي هغه د اوږو په ذریعه باندې کېږي دیئر باډي ټمپریچر ډیپینډز آن د ټمپریچر اف دیئر سراؤنډینګز او د جسم درجه حرارت چې دی نو هغه بهر ماحول چې دی په هغې باندې انحصار دی که بهر ماحول کې درجه حرارت کمیږي د جسم درجه حرارت ورسره آلریډي کمیږي که بهر ماحول درجه حرارت چې سیوا کېږي د جسم درجه حرارت ورسره آلریډي سیوا کېږي بیا دې پسې دی بل ګروپ امفیبینز هغه ځناور چې هغه په اوبو په وچو په دواړه ژوند تېرولی شي امفیبینز کین لیو آن لینډ اینډ آلسو ان واټر امفیبینز په اوبو کې هم اوسېدی شي او په وچو باندې په خشکۍ باندې هم اوسېدی شي دی ریسپایر تھرو لنګز اینډ سکین دوی په پړپوسانو او چمړه دواړو باندې دوی ساه اخلي یوزولي دیئر سکین از مویسټ اینډ لوز عموما د چمړه چې دی هغه نمدار دی لمدلم دی اینډ لوز او مطلب هغه کولا وي په اسانه باندې چې دی هغه موږ راښکولی شو They live on land but lay eggs in water. دوی اوسیږي په ځمکه لیکن هګۍ په اوبو کې اچوي their body temperature depends on the temperature of their surrounding او د دوی د جسم درجه حرارت چې دی نو هغه هم د دوی په ماحول باندې انحصار دی مطلب دوی کوم ځای کې اوسیږي د هغې ماحول چې څه درجه حرارت یې هغه به د دوی د جسم وي د هغې سره به بدلیږي را بدلیږي their development takes place in water
او د دوی ډیولپمنټ چې دی مطلب د دې بچي مچي وغیره د هغو نه چې راوځي نه هغه په اوبو کې راوځي. فراګ ټور سلیمانډر نیوټ آر د ایگزامپلز اف امفیبینز. او دا چې دي د نقشه کې چې کوم ځناور تاسو ته ایستلي دا فراګ ټور سلیمانډر نیوټ دا مارچخکۍ دا نیوټ چې دی په سمندر کې داسې د کربوړي په شکل کې یو ځناور دی ورکوټی او فراګ ټور دواړه چونکې چې اندخې دي خو دې کې فرقونه بیا سیب دا دي دلته کې شته چې پوینټ ټو پاونډر وټ از د ډفرنس بټوین ا فراګ اینډ ټور. نو دا وایي د امفیبین مثالونه دي. بیا فراګ او ټور کې فرق دا دی چې دا چې دی د دې چمړه چې دی هغه سموت دی د چمړه زګی دی زیاتر په خشکۍ باندې پاتې کېږي دی چې دی نه په اوبو کې هم ټایم چې دی نو دی زیاتره اکویټک دی. د دې جسم چې دی نو هغه اوږد اوږد دي بل خپې چې دي نه هغه د اوږدي د باقي جسم په لحاظ سره چونکې دی اوچت اوچت ټوپونه پای باندې او دی چې دی دا یو څه کریپینګ غونته کې د دومره زیات ټوپونه وغیره نه وي او خپې چې دي نه هغه هم شاټ دي د نور جسم په لحاظ سره خپې شاټ دي. بل فرق پکې دا دی چې د دې اپر جاز باندې چې د کم غاښونه دي عموما هغه مطلب اسمال ټیچ چی صحیح دا کم چې د پرې د پروټیکشن لپاره چې بهر ته ونوځي نو هغه د ده نشته هغه غاښونه د ده نشته. نو دا یو څو فرقونه دي په دې فراګ او ټوټ کې نور دا دواړه په یو فیملی کې راځي یو شی دی یو خاندان والا دي. بیا لاندې دلته کې دی ډو یو نو why could amphibians not flourish in the whole world د amphibians په ټوله دنیا کې ولې خواره نشي مطلب نشته ولې نه دي خواره شوي دي they are not found in desert and دوی په صحراګانو کې او په واورو کې نشته because they cannot go away from water ځکه دوی د اوبو نه لرې نشي تللی د دې ټول انحصار چونکې په اوبو باندې دی دوی د اوبو نه دومره لرې نشي تللی they depend on water for reproduction and development. د دې انحصار د عملي تولید او د دې د ترقۍ لپاره ډیولپمنټ وشي مطلب دا چې د دې بچی چې دی هغه د مطلب څومره سټیجز چې دي لایف سایکل نه هغه فاست شي او هغه نه یو میچور چې دی نه هغه اډلټ چې دی هغې ته هغه لاړ شي نو د دې ډیولپمنټ لپاره پکار دي اوبو چونکې د اوبو فل انحصار دی په اوبو باندې دی د اوبو نه زیات لري نشي تللی. دا ویډیو چې دا نوره اوږدیږي نو د وس دپاره به دومره چې دی نو دا به پوره وي ځکه چې ویډیو به بیا ډېره زیاته لنډې کېږي نو بیا به تاسو بور کوي. دغه یو دوه ګروپونه دا دوه ګروپونه پکې مونږ ووي او را روان کې به بیا ریپټایلز چې دي او مطلب باقي چې کوم 3 ګروپه پاتې شو نو هغه به ووایو په را روانو ویډیو کې. د را روانې ویډیو پورې تاسو سپارم په الله باندې خو د ویډیو سټاپ کولو نه ختمولو نه مخکې که دا ویډیو ستاسو پرس که خوښیږي او داسې ویډیوګانې نورې موږ له پرس که تاسو وایي چې جوړو په پښتو کې دا چینل ورسره پلیز سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ شیر کړئ او د روانې ویډیو پورې په الله سپارم د الله په امان.